طالبان وایي زموږ توان تر اټکه پورې رسیږي، خو هدف مو جګړه نه ده. د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د دوی ځواکونه د دې توان لري چې تر اټکه پورې پرمختګ وکړي، خو ټینګار یې کړی چې د دوی اصلي هدف جګړه نه بلکې د افغانستان د خاورې ساتنه او د امنیت ټینګښت دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو دمخه تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو وایي چې زموږ توان تر اټکه پورې رسیږي، خو هدف مو جګړه نه ده. موږ نه غواړو چې جګړه وکړو. د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د دوی ځواکونه د دې توان لري چې تر اټکه پورې پرمختګ وکړي، خو ټینګار یې کړی چې د دوی اصلي هدف جګړه نه بلکې د افغانستان د خاورې ساتنه او د امنیت ټینګښت دی. دغه څرګندونې د وروستیو سیاسي او امنیتي بدلونونو په رڼا کې شوي دي او د خلکو سیمه ییزو هیوادونو پام یې ځان ته اړولی. د طالبانو چارواکو ویلي چې دوی نه غواړي ګاونډیو هیوادونو سره شخړې ته لار هواره کړي، خو که د افغانستان پر خاوره هر ډول ګواښ وشي دوی به دفاع ترې وکړي. د طالبانو په وینا افغانستان باید د سیمې له هیوادونو سره متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې ولري او د جګړې پر ځای د خبرو اترو لاره خپله کړي. دوی زیاتوي چې د هیواد امنیت د دوی لومړیتوب دی او هڅه کوي چې وضعیت تر کنټرول لاندې وساتي. په ورته وخت کې د سیمې ځینې هیوادونو د دغه څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې هر ډول توند ویناوې کولی شي وضعیت لا حساس کړي. د دوی په وینا افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د ډیپلوماسۍ او تفاهم له لارې پرمخ لاړې شي. نړیوال څارونکو هم ټینګار کړی چې په سیمه کې ثبات یوازې د خبرو اترو او سیاسي حل لارو لارې ټینګېدلی شي. هغوی وایي چې هر ډول پوځي دریځ نیول به د خلکو ژوند لا هم ستونزمن کړي او اقتصادي ستونزې به زیاتې کړي. په افغانستان کې ځینې خلک د دغه څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې دا خبرې د امنیتي ځواکونو د مورال لوړولو لپاره کیږي، خو نور بیا ټینګار کوي چې هیواد تر هر څه مخکې سولې، اقتصادي پرمختګ او نړیوالې اړیکو ته اړتیا لري. یو شمېر مدني فعالان وایي چې ولس د جګړې له اوږدې مودې ستړي شوي او غواړي چې حکومت د سولې او ثبات لپاره عملي ګامونه واخلي. د دوی په باور هر ډول پوځي ژبه باید د نرمۍ ډیپلوماسۍ له لارې بدله شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.